څه په وایي دوستانو، ماشاءالله ماشاءالله د کندهار په ریګو کې یو بله ثبت شوې پیښه منځته راغله. د بل جنګ نیم اختر دی، داسې خوند یې په کړی دی په دې جنګ باندې، داسې پکښې چرخنه یې سي لکه هغه ارغون چې وروغورځوي، دا ګیله ګیله کوي د ارغون چې وروغورځوي داسې پکښې چرخ سي د ظالم بچی. داسې جنګ دا جنګونه چې دي دا هېواد ته ښکلا ورکوي. دا د ریګو یو ابراهیم خلیفه بابا هم په قبر کې وایي چې دا څه خرقسان ماته را روان دي، دا څال دي سختې را چپکي، کاشکې نامیانو سوکان سره وغورځوي. دغسې سوکان سره وغورځي قسم خدای ځان د هر څوک یې به 800 ګرامه وزن لري د هر څوک. دا بل تورې ته بیا ګوره ګوتې یې ورکړل یا جي. دغه جنګ انشاءالله راتلونکي ته د راتلونکي نسل دپاره یو افتخار دی، یو خوشحالي ده. اوس په ما پوچ وایست او دلته وګورئ دغه یک قدم پیش یا قدم پس ته وګورئ ظالم لکه 1000 قدم پښه دغه رقم میږي، داسې پکښې چرخ سي. بل یو بیا ګوره یو به مړ نه سي بل به موړ نه سي. ظالم زه یې راټینګ کړی ورلاکه چې یو پټا مټا پکښې وکړي. د بیا دلته ماته عشقونه شروع کړي چې پسې مښتې دي. یا قدم پیش یا قدم پس والا ډېر زیرک سړی دی، داسې یو سوک یې وایي بالا ځینې زغلي د لاندې لاندې خدای خدای وایي په سوک باندې بیا وزغلي بیا پر راسي. او دوی خو نو سره اخته دي لکه هغه کرکي سپیان وي، کرکي سپیان بیا چیرو سوکان ته ګوره پو یو سوک خطا سو، دا بل ته ګوره سوک ځینې خطا سو، د ده سوک ته ګوره څه خرې دفاع وي شروع دي. داسې یو سوک یې نه برابرېږي، یوه خوا یې نه دبې کېږي. بل سوک چیرې کاشکي بل سوک چیرې وغورځوي. خدای مو خوار که جنګ مو لا نه دی زده. بل ته ګوره هغه حاجي صاحب ته ګوره بیا بل ټینګ کړمه. نو دغه تورکالی چې دي د جې څخه یو ښه مست چاکو دی، ورته وګورې چاکو یې راویستي، داسې لږ د کیمره مخ ته ګوره دا د چاکو یې په لاس کې دی. دی بیا یو واري کوي نه، داسې وار یې وکړي د چاکو، دا هم بالا ختم کړي. د ګوره دا جنګ چې یو څه سره سوړ سو د دغه کور یې ودان د یا قدم پیش یا قدم پس والا یو څه جنګ سره سوړ کړي. که نه د سوکانو جنګونو داسې خرې دفاع وي څه درته وایم. نو دې خوا رقیب د یو چاکو په جیب کې دا یې راوباسي، یو پوي بیا جیب ته واچي، بیا راوباسي بل پوي بیا جیب ته واچي. نو دغسې یو نیره میره یو چاکو ماکو ورسره دی نه. شایسته کندهار شایسته